دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پر مهربان شي ته ساتي عزت بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه د روغتیا په هیلم راغلیو یو ځل بیا هم لغمان د عمرزیو دښتې ته د دغې خوراکۍ خاوند یې نشته. وړاندې به تاسو د دې مشکلاتو په اړه اورېدلي. خاوند یې نشته، ماشومان یې واړه، زوی یې د څو کالو دی د خوراکۍ زوی دی؟ مشر زوی یعنې 15 کلن. یوه لورکۍ د یو څه رواني تکلیف پیدا کړی، هغه د پلار د مرګ نه وروسته د چې هغې پسې خفه وه یا هغې پسې ډېر خفګان کړی. دوی پر دې دشته کې اوسېږي. دلته اوس خو یخ شمال به وي، په اوړي کې بیا ډېره زیاته ګرمي. یعنې موږ که په دې لاره راځو نو حتما پر دې دښته کې ویرېږو. دا خوراکۍ پر دې دښته کې تناو اوسېږي د خپلو وړو ماشومانو سره. چې د شپې پر دې څومره ویره تېرېږي، که د شپې د دې دروازه وټکېږي د دې په زړه به څه تېر شي، که د دې بام په سر یو پیشو یا چې تېر شي دا به څه فکر کوي. دا هغه مشکلات دی چې موږ او تاسې یوازې فکر کولی شو، اما پر دغې خوراکۍ عملاً تېرېږي. خورې لنډې د مشکلاتو په اړه ووایه. سخته ډېره ده چې دا ته کومک راوړي نو هغه به شي که اوس دغه فیلمرغه مې کندو چې اغوستې وه نو دغسې اوس هم ترې ډېره مجبوره شوم. فیلمرغ مې هغه که دا وړو هغه مې ځان ته پرې وهغه نو د الله پیله پراته ستونو د خدای هغه هیله مالاته ده بیا دغه تاسې کومک ته هغه شي خوشحاله اوسو. مسلمان زړه مهربانه شي که څو روپۍ هغه وکړي کومک هغه یعنې غیر زموږ له کومک نه او د خدای له اسرې نه بل هیڅ درک نشته. نه نشته نور هم دا تاسې کومک او د الله هیله ده او د تاسې عمل دغه ژمی ماشومان بوټان د ماشومکان خو زه نه غواړم مخکې دې شم، اوس هم چپلقۍ په پښو دي. دوی ته د خدای پیله هغه سو جمع تېرو لرګي م نشته، وسم نشته، چري مري مې نه ده ایښی. هغه مازدیګر چې شي کوټو ته نور هغه کېږو نو الله پیله ناسته سو چري وسه نشته لرم، لرګي وسه هغه نه ده چې به یې وخوري هیله م هغه نس ورته بچیانو هغه کړو. سخته ډېره ده څه فکر کوي خوراکۍ دا مشکلات به د کله حل شي؟ دغه زوی مې که خدای ورسوي نو یو شی به هغه به شي، په مشکلات مې هغه شي. د مور هیله هم دغه 15 کلن زوی ته ده، هم د مور هیله ورته ده، هم د خویندو، او دا هم فکر کوم ټوله کې کشری دی که نه؟ نو داسې هم د خیره رالویږي. خدای مهربانه دی، رالوی به شي، مور یې ارامه به شي. خویندو ته به یو امین که خویندو ته به یې وسره شي، تا ته به یې وسره شي. دا د ستا د کور نارینه دی او دې ته به ډېر مسؤلیتونه تر غاړي چې هم د خپلو خویندو هغه مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. شکر چې شته خدای به یې ورته لوی کړي مورې. اوس هم مریض یم، د ما هم فشار ډېر ده دغه ده هغه یم بچیان مو خو مریضېږي هم دغه کښېنې لږ ته یې بیا هغه ګولۍ مولۍ ورکوي نو وسه د ما نه کېږي چې یو ډاکټر ته بوځم داسې یو دوا وکړي. ټول مریضان خورې کومه شپه د شپې ناوخته دروازه ټکېدلې ده که ټکېدلې پر تا څه تېر شوي؟ همدغه ده هغه تېرېږي نو یو لرګی م رااخیستی راغلي او څو غږ م کړی که خپل یو هغه یې کړی چې مونږ هسې که هغه یعنې واقعا سخته ده دې خوراکۍ ته چې که د شپې دروازه وټکېږي، خورو چې لرګی م رااخیستی راغلی غږ م کړی. خدای دې مورې دروازه مه ټکوه د شپې خوا نه، خدای دې ساتندویه شه. موږ دعا در سره ده او څوک چې کومک کوي را سره هغوی ته دعا کوم هغه کوم چې دغه ما یتیمان خدای لوی کړي هغه شي خپله لوی دا په دسترخوان چې کښېني چې دا څوک کومک کوي چې دا شی تر څو خلاصېږي د ما بچیان ورته دعا کوي د ډوډۍ نه خلاص شي دعا وکړي چې موږ سره هر سړی کومک کړي خدای خیر و برکت ورکړي. وړوکی زوی مې دا بل مې ورته خدای پاک دی حاجي کړي چې وایي موږ سره کومک کوي هغه کوي. خدای دې خوشحال لري. ښه 2 بوجۍ وړي دي، غوړي دي، کچالو دی، پیاز دی، پوډر دی، صابون دی، روب دی، شامپو ده، نخود دی، می دی، وریجې دي او لوبیا دي،
خو مختلف شیونه دي. دا د مورې د عمران په نوم یو زوی دی له ناروې نه، هغې در سره کومک کړی. د راتلونکي میاشتې کومک هم تیار شوی دی، د هغې پیسې موږ ځان سره ساتلي تر څو راتلونکي میاشت لپاره هم درته د خیره. که مورې موږ سره کومک کوي، هغې الله دې عزت ورته وکړي، الله دې هغې دنیا کې ورته په کار کړي، په دې دنیا دې خدای خوشحاله آباد وکړي، په هغې دنیا کې خوشحاله اوسه مورې، په دعاګانو کې یاد ساته. نو د راتلونکي میاشتې کومک هم تیار موږ سره شته، دا چې د خیر خلاص شو هغې نه مخکې موږ را رسېږو مورې. خدای دې مل شي. مننه.